د خوست ځوانانو تازه اتلولي او میړانه. خوستي ځوانان څنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره یوځای شول؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په خوست کې د ملي امنیت له لیکو سره د خوست د بیلابیلو سیمو په سلګونه ځوانان په داوطلب ډول د خوست د ساتنې او دفاع په موخه ودرېدل. نن ورځ په دې اړه نیول شوو مراسمو کې خوست والي تورن جنرال محمد کټوازي او د ملي امنیت رئیس ډګروال عبدالصمد مندوزي ګډون کړی و. ځوانانو وویل موږ په خپله خوښه نن ورځ د خپلو امنیتي کشفي او دفاعي ځواکونو سره یوځای شولو تر څو د خوست په هره سیمه کې د خاورې د ساتنې او دفاع لپاره له خپلو ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږو. خوست والي په خپلو خبرو کې د ځوانانو د اسلامي او وطني احساس وستایلو او له دوی څخه یې مننه وکړه. خوست والي وویل چې زموږ ځوانان ویښ شوي دي او دوی د خپل نظام په ارزښت پوه شوي دي. خوست والي وویل چې خوست د پرمختګ په لوري روان دی او شته امنیت او پرمختګ به د خوست د قومونو او ځوانانو په شتون کې وساتل شي. ځوانانو خوست والي د امنیت رئیس او خوستوالو ته ډاډ ورکړ او ویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې زموږ ولسونه له ستر ګواښونو څخه وساتي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.